ژمن رادیو ټلویزیون په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په ملاتړ د مناظرو او آزادو بحثونو لړۍ په بریالۍ توګه پای ته ورسوله. په دغو مناظرو او بحثونو کې د خبریالانو ترڅنګ حکومتي مسؤلینو، د نظر خاوندانو، بیلابیلو ټولنیزو فعالینو او مشرانو هم برخه اخیستې وه. د دغو مناظرو پر مهال په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب، مطبوعاتو ازادۍ، اطلاعاتو ته د لاسرسي او د هیواد په پرمختګ کې د رسنیو پر رول آزاد بحث او مناظرې وشوې. د دغو مناظرو ګډونوال وایي مخکې تر دې په حکومتي او سیمه ییزه سطحه د خبریالانو د خوندیتوب، هغوی ته د معلوماتو په ورکولو او پرمختګ برخو کې یو لړ اندېښنې او تهدیدونه موجود وو. خو د آزادو بحثونو په جریان کې د حکومتي مسؤلینو ګډون او پوښتنو ته ځوابونه په رسنیزه برخه اغیز لري او دوی هیلهمند دي چې دا ډول برنامې به د پام وړ مثبت تغییرات رامنځته کړي. د شیخ زید پوهنتون استاد وحید الله زیار او یو تن خبریال حمید ژوند وایي د خبریالانو لپاره د خوندیتوب په شمول نور اړین مهارتونه لازمي دي ترڅو خبریالان په کاري ساحه کې له مشکلاتو سره مخ نشي. هغوی په دې تړاو زیاته کړه. نو عموما خبریالانو ته تیوري په پوهنتونونو کې ورزده کول کیږي تر یوه بریده پورې او عملي کارونه له رسنیو سره کوي، خو له هغې څخه وروسته بیا د خبریالانو لپاره ایکسټرا ټریننګ یا ایکسټرا هغه سکلز چې کوم دي، اضافي هنرونه چې کوم دي، هغه ډېر مهم دي. هغه د خوندیتوب اړوند دي، که هغه د مسلکي ظرفیت لوړونې اړوند دي، که هغه په اصطلاح اطلاعاتو ته د لاسرسي اړوند دي، که هغه حکومتونو سره د ښه چلند یا د هغوی سره د ښه برخورد، د مسلکي برخورد اړوند دي. یعنې ډېره مهمه ده چې د خبریالانو د ملاتړ ادارې، د رسنیو مشران، حکومت او په دغه برخه کې نړیوالې ادارې په دې باندې کار وکړي ترڅو د خبریالانو هغه مسلکي ظرفیت لا لوړ کړي. دا ډول مناظرې ډېرې زیاتې ګټورې تمامېږي، خصوصا د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې. وړاندې په مناظره کې موږ د استاد خبرې واورېدلې، له هغه په بېلابېلو برخو کې پوښتنې مطرح شولې. په تخنیکي لحاظ د خبریالانو پر خوندیتوب باندې وغږېده. د دې ترڅنګ د حکومت مسؤلیتونه وجایب واضح شول. خبریالانو ته په دې برخه کې ډاډ ورکړل شو. قومي مخور په ټولنیزه توګه د دا ډول برنامو تطبیقول په ولسي او قومي سطحه د پراخو مثبتو اغیزو لرونکي ګڼي. حاجي سمین خان چې یو تن قومي مشر دی وایي خلکو ته د نظر څرګندولو لپاره د زمینو برابرول به ټولنه د پرمختګ په لور روانه کړي. د وویل دا قسم برنامې لکه تاسو چې په لاره اچولې دي د ولس لپاره، د خلکو ولسونو لپاره ډېرې مفید موثرې دي، ځکه چې دغه مختلف خلک جمع کېږي او د مختلفو نظریې خلک کوي. هر سړی خپل نظر یې داسې یو نظر وایي چې سړی نظر ته توجه نه وي. په حکومتي کچه ځایي مسؤلین د رسنیو او خبریالانو اهمیت په ټولنه کې د پام وړ بولي او زیاتوي چې له دوی سره به د خوندیتوب ترڅنګ معلوماتو ته د لاسرسي او نورو برخو کې لا خپلې هڅې زیاتې کړي. د خوست اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني په دې هکله وویل خبریالان او رسنۍ دا په خپل ذات کې ډېرې مهمې دي. په همداسې قسم د دوی کارونه هم مهم دي. د خبریالانو او د رسنیو خوندیتوب د افغانستان اسلامي امارت مکلفیت دی چې د یو قانون په چوکاټ کې د هغوی خوندیتوب تضمین کړي او د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی چې په دې برخه کې کوټلي اقدامات وکړي. لپاره د رسنیو فعالیت څومره اړین؟ د ژمن رادیو ټلویزیون د نشراتو مدیر او د دغو مناظرو پر مخ وړونکی صبغت الله عاطف وایي چې د مناظرو په لړ کې په مهمو ژورنالیستیکو مسایلو بحث او خبرې وشوې. ښاغلی عاطف د دغو برنامو اغیزو ته خوشبیني ښیي چې په راتلونکي کې به د خبریالانو لپاره په کاري چاپیریال کې د اسانتیاوو لامل شي. د مناظرو او آزادو بحثونو په دغه لړۍ او سلسله کې په څلورو ډیرو کلیدي او اساسي موضوعاتو باندې مناظرې ترتیب شوې وې. د مطبوعاتو ازادي و، اطلاعاتو ته لاسرسی، د خبریالانو خوندیتوب او همدارنګه د ټولنې او هیواد په پرمختګ کې د رسنیو په اهمیت باندې د میلمنو، دولتي ادارو، ټولنیزو فعالانو او خبریالانو له لوري خبرې اترې او بحثونه وشو. په ټوله کې ټولنیز غبرګون او فیډباک له دغو برنامو او دغه لړۍ څخه ډیر زیات عالي و. خلک له دغسې پروګرامونو څخه خوشحاله دي او دوی غوښتنه لري چې داسې لړۍ د لا وغځېږي ترڅو په افغانستان کې د آزادو رسنیو د فعالیت لپاره یوه لاره جوړه شوې وي او له هغو سره مرسته شوې وي. خبریالان په افغانستان کې د دوی لپاره د خوندیتوب کمیټې له فعالیتونو راضي دي چې ډیری وخت له خبریالانو سره په تړلو مسایلو کې تر خپل حد همکار پاتې شوي.
او د خبریالانو د ملاتړ له نړیوالو ادارو په افغانستان کې شته رسنیو خبریالانو ته د دغسې نورو ګټورو پروګرامونو د جوړېدو او تطبیق غوښتنه هم کوي. چې خلک څه مشکلات لري